افغان پوځ وايي لوګر کې هوایي برید لاس طالبان وژلي. افغان پوځ ادعا کوي چې لوګر کې په یوه هوایي برید سره لاس وسلوال طالبان وژلي دي. د 203 تندر قلو اردو ویاندې مل مومند رسنیو ته ویل چې پر وسلوالو طالبانو د برید نن پنجشنبه له غرمې مخکې د لوګر ولایت د محمد اغې ولسوالۍ اړوند په زرغون ښار سیمه کې شوی. دغه په خبره د لاسو طالبانو په وژلو سربېره 2 وسلوال ټپیان شوي هم دي. مومند وایي په برید کې 2 رادې فیلډر موټرونه هم له منځه وړل شوي دي. وسلوالو طالبانو تر اوسه په دې اړه تبصره نه ده کړې. او په یو بل تازه خبر کې د افغانستان جمهور رئیس محمد اشرف غني نن پنجشنبه د ننګرهار د امنیتي وضعیت د ارزونې او د 201 سیلاب قلو اردو له پوځیانو سره د لیدنې لپاره ننګرهار ته سفر وکړ. ارګمنۍ لیکلي چې افغان ولسمشر په سیلاب قلو اردو کې له افغان پوځیانو د حکومت د هر اړخیز ملاتړ ډاډ ورکړ. د ولسمشر غني د سفر په اړه د ننګرهار د ولي ویاند عطاالله خوږیاڼي ازادي راډیو ته وویل جمهور رئیس د لوړپوړي حکومتي پلاوي په مشرۍ 201 سیلاب قلو اردو ته سفر درلود. د دې سفر په ترڅ کې د ننګرهار ولي سره د ځانګړې ناستې سربېره چې د دې ولایت امنیتي ټولنیز او اقتصادي برخو باندې بحثونه وشول، همداراز د نظامي رهبرۍ سره ناسته وشوه او ارزونه وشوه د ولایت په کچه د امنیتي وضعیت. ولسمشر غني داسې وخت ولایتونو ته د سفر لړۍ بیا پیل کړې چې په ګڼو سیمو کې جګړو زور اخیستی دی. د څو ورځې مخکې هرات ته تللی و، له افغان پوځیانو سره یې له نږدې وکتل او د امنیتي وضعیت د ښه والي لپاره یې لارښوونې ورته وکړې. لیدونکو له غوږ نیونې مو مننه. ښې چارې.